دعوت دل درکړو چې سوات ته راشئ او مزې دې واخلئ زما ژوند به دې سوات کې تېر کړئ. یو چې د سوات شي جانان بل یې موسم ښکلی دی او چاته یې ویل د ارمان تصویر خو سم ښکلی دی. د طارق مشال رور دغه شعرونه او تاسو ته ډالۍ سوات دی او بس د کرونا وایرس چوکیاري دي نو وزګار یو نو ټول وی چې یاره چکر ولګو کالام ته خو بیا سره هم دی هغه تل د دوکان ته ورغلی اوس به راشي نو بس دا زمونږ ملګری جنید دی د هنګونه راغلی میلمه دی دی را سره هم دی سلمان دی را سره دا بل څه شو شابان دی را سره نو روانو کالام ته او په لاره چې څومره هم نظارې راځي د سوات ښکلاګانې راځي دا به تاسو سره شریکو زموږ سره اوسئ. خوږ دادا هم راغی دوکان نه نو کتابونو څه قصه وه هغې له ګوښې وو او روان یو کالام ته نو بس خوږ دادا څوک یو بس دغه دا بچوړي مې دي او دا میلمه مې دی او بس ځای په ځای ودرېږو روانېږو دغه زموږ ژوند دی د ژوند څه دی ژوندون څه دی خو یو خوب دی او ځواني وخت د لیونتوب دی او نن زلمی سبا بوډا وي د غربت څه زلمیتوب دی او مال دولت د لاسو خیره اصل شی خو سړیتوب دی او په تمامه زندګۍ کې ښکلی وخت د ماشومتوب دی او د وفا تمه له ښکلو چې سراج په مخه ځئ چې ځو دې متل هر چا ته خپل وطن کشمیر دی استوګن که د یورپ که د دکن دی او زه به څنګه د مستۍ خبرې نه کړم چې د سوات د سیند په غاړه مې مسکن دی. دا خو ستا خو ګوره هر شی ګوره شیر کوو هر څه کوو ستاسې مو راشه ما سره ټول کوټوي وباسه دا بیا دغه قرآن چېرته راغلی کالام ته هغه بیا نه ووایه نری نری واورې ورېږي کاره بلیږي غري کاري لراته او اوس پکې شعر وایه دا کاده چې ځواني لرم تاسو سره کوي خوله ته یخ شو دی کور ته ځو نه دا کوم ځای دی یا دا مدین چیل دلته صحیح دلته میانی کم میان کم میان د سین میان نه ټراوټ مې ساده مې نه بس ټراوټي ټراوټ چې موږ د سیدام نه راغوښتي یو او تقریبا 15 کیلومتر لار مو والده او دا په شمال ته رارسېدلي په شمال د دې نه مخکې به کالام راځي په لارې به نور کلي هم راځي بیا به کالام راځي یخې هواګانې دي او چاپېره په غرونو کې خال خال واورې هم ښکارېږي موسم شین دی خو سیلی ده پکې
نو ډېر خوند کوي ډېره مزه سراج یم ملګرو کالام ته راغلي یو ډېر خوند مې وکړو منډې مو ووهلې واورې مو ولیدې بس سوات ته راځئ دعوت دل درکوم چې سوات ته راشئ او مزې ترې واخلئ زما ژوند په دې سوات کې تېر کړئ او یو مې د سوات دی جانان بل یې موسم ښکلی دی چا راته ویل د ارمان تصویر موسم ښکلی دی ها شعبان چېرته راغلی یاره موږ خو راغلي یو کالام ته زه درنه لاړم په غرونو باندې واوړېدم خو دلته هم ستا په یادونو باندې واوړېدم او پروردګار حسن پرست پیدا کړی یم سوات ته راتلم په جنګونو باندې واوړېدم کالام سوات په کالام کې یو څه شعرونه به سره شریک کړم ډېر ښکلی منظر دی داسې ما خپل نوی چاپ کتاب جړه په ترنم کې مې په لاس کې دی د دې نه ته اول یوه قطعه سره شریکوم قطعه داسې ده چې زلمی ومه نو ځوانې مې جذبې وي چې زلمی ومه نو ځوانې مې جذبې وي او خو احساس مې لا وړوکی و نادانو او را زلمی چې مې احساس شه په سینه کې جذبې مړې وي د پیرۍ دور دورانو او اوس د سره دا دغه شریکوم دا غزل چې ډېر د کار سړي یو خو بېکاره یو ډېر د کار سړي یو خو بېکاره یو ځکه چې له یو بله ویزاره یو او نوره دنیا وختله ستورو ته نوره دنیا وختله ستورو ته او موږ لا تر اوسه بېروزګاره یو او سم بېلارې شوي یو د لارې نه هغسې لا وایو چې په لاره یو او نه مو څوک خواخوږی او نه رهبر شته دی نه مو څوک خواخوږی نه رهبر شته دی سم لکه بې موره یو بې پلاره یو او ټول عمر نشه یو په تروو شملو څوک وایي بې کیفه بې خماره یو او بل څه کوو هغه چارې نه کوو دلته چې راغلي څه دپاره یو او غرق ښه یو سراجه داسې غرق ښه یو داسې چې په یو بل بیګ باره یو ډېره مننه دا کالام دی او کالام چې دی نو دا په سیزن کې په دې کې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه دا مخامخ غر چې ښکارېږي اوس هم د واورو نه ډک خو ورته نه شو ویلی خو واوره پکې پرته ده ته لږه لږه موسم ډېر ښکلی دی او په سیزن کې دلته ډېره زیاته ګڼه یې کالام ته تللي یو اوس بحرین کې یو نو کالام چکر ډېره مزه وکړه نو اوس بس بحرین ته راغلي یو چې ویډیو کړو د هغې نه پس به غرونو ته ځو